دا ساينس کالج کې پرنسپل او پروفیسور یو شیخ بو خامخاو دی وبش مچ زوی بو هغه ویلې ولدا د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې بل شی نو لرګي و خلیت نیولې ول اوس ټوټ پیس راغلی دی برش راغلی دی الله اکبر استغفر الله انا لله وانا الیه راجعون ته مسلمان و ته کلمه ګوې و ته د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم نازنین امتی و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سپارښت ته محتاج و نو چې دا ټول خبرې و دي بیا پر هغه خبره ولې دا خبره تعالی په یاد درل ولی دا اوس خبره ده یعنی دا څومره ظلم دی عزیزانو یو مسلمان د پیغمبر علی السلام په شان کې داسې خبره کوي نو ته چې دا خبره کوي چې په هغه وخت کې دغه ټوټ پیس و غیره شی نه و نو ځکه د پیغمبر علی السلام مسواک واغی الله اکبر نو په دې کې ته د چا توهین کوي دا د چا توهین کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه آیا که د محمد رسول الله العیاذ بالله